زیو زیتلالم دی روجی نمخی رسالپور کیا خواہ زمانگ یو شاگرد مدرسہ آغاو فرمائل نن زمانگ دا چکم دا مدرسی پروگرام دے دا دریو بچیانو ختم دے جنکو ختم دے داس جنکی دی چه قرآنی اتکڑی حافظانی گردی دلی دی امورم نشتملا دا پلارم نشتمل بے وسو بے کسا یتیمانی و یسیرانی دی دغی بچو بچانو دا باقی دا منگ تربیت ورکو او انشاءاللہ کہ دا منگ تعلق دا دغی حق مدرسو سرو دا حق علماء سرو اللہ بدا عزت منگ دا دنیا کے مرا کئی اللہ بدا عزت منگ دا آخرت کے مرا کئی حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تنہا حضرت علی صاحب دا فرمائل حضرت علی صاحب کور تراغے دا کور کے وا ڈوڑی پخکڑی را کپڑی وینزلی دی کور زینی جارو کڑی دی تمام کارو نکڑی دی سنگ دی تمام کارو نکڑی دی وی نن زستاسو نرخصتے گم نن بستاسو نززم نماوی کور کے بیا سوگنشی چی کارو نو کی نما تمام کارو نو کرا خوزو چکل وپات شم نو چی زما دا کپن کپڑم سوکو نوین دا کپن کپڑا میں سوکو نوینی دا زنانو دا لاش دا پاسا چکل مقبری توڑی صادر پیا چولے دا داغی تمناوا زما دا کپن کپڑا میں سوکو نوینی یو دل اسماء بنت عمیس رضی اللہ دے کر راغلیوا دا ہجرت بیانے کا منگ حبشی تا ہجرتو کا دا سی مکر دی خیال نو اگیو توی قربان زتا تا بیان کو ما اوستا خیال نشتا اگیوی زما زیرت غوارم زما خیال یو اہم خبری تلاڑ صبح و پات کی گم او زما جنازہ بر سڑو مخی ترازی دا بس کی دی اہم خبری زما خیال لاڑ اگیوی حبشہ کی مالی دلی دی جی زنانہ با وپات شوا او جنازہ بے روڑا دا قجوری سانگی بی پی خود و صادر بی پیچول دا داغی تمناوا دا پتو نلگی چی دای سر طرف دے و دای خپو طرف دے او دای دا بدن دا حصرا زما دا کپن کپڑا سوکو نوینی زما جنازہ بدشتیو گئی او زما جنازہ بد کور کسانو چتی بار کسان میں نو چتی دا کور چہن کے پریوتا ہو پاتشو چکلے مقبری توڑا یو خپا حضرت علی سے بونیوا یو خپا حضرت حسن رضی اللہ تنہو دائی زوید و عمر اتکال دے تقریبا دریم خپا حضرت حسین رضی اللہ تنہو نیوا دائی دویم زوید او فرمائی عمر تقریبا وکال دے دا سلور میں خپی سوک نو ابو ذر غفاری سے بنیوا او جنازی دا شپی کنیلا دا غبی بی فرمائی داغین باقیدہ دا وسیعت دے جزما دا کپن کپڑم سوکو نوی دا حکم باقیدہ دا قوم بی بیانو تدے دا قوم بچیانو تدے دا قوم زنانو تدے دا فرمائی وحفظت نفسا دا خبل نفس حفاظت کئی او وخافت ربها دا خبل رب نیلیگی دا اللہ نیر ضروری دا دا رب دا خالق و مالک نیر ضروری دا فرمائی دغی زنان تبا دا جنت اتوار دروازی کلک دا جہنم وہ دروازی دی و دا جنت ات دروازی دی دی تبا اتوار دروازی کولاوی چی دا کمی دروازی دی نوزی دا غی خواخرا دا زندگی باقیدہ دا قوم دی بچانو تبایانی دا قوم دی بچو تا دا کل تربیت دا باقیدہ ورکلی کی گی او دا غرنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ازواج متحرات دا گی چکم تربیت دا پیام سلام سے حاصل کرنے لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی زمان کور کے میاش مور بلنش دو میاش دی با مور بلنش گزارہ بتا زمانی کولا من با گزارہ بو بو خجر بانی کولا دا زمان دا کور خوراکو دا زمان دا کور سکاکو فرمائی حضرت حفظر نہا پیام علیہ السلام چی ماں کر بہترین خوراک کرنے نے آگا دا مادہ وربش روڑی پخکڑے وہاں او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کر راگے اغلمی پی غوڑی پورکڑا دا زمان کر بہترین خوراک دے دا فرمائشو ننو نن غخا پکار دا نن چرگان پکار دی او نن تکی پکار دی او نن دا جوڑا پکار دا او نن دا سادر اولو پٹاو پیزار پکار دی فرمائی دا قسم خبری دانوی دا بیان او دا باقیدہ تربیت دا قوم دی بچو بچانو تور کولی کی پدغا طریقی سرا انشاءاللہ
دا مدرسې کې خیری کمنګ سره تعلقو د حق علماء سره نسبتو الله و بچو بچیانو کې عالمان پیدا کی عالمان و پیدا کیږي حافظان به پیدا کیږي حافظان به پیدا کیږي او دې مدرسو کې موږ با خیرا بے کس او بے وس بچو بچیانو داخله ورکو قران ناری نو تم راغله زنانو تم راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری نو تم رسول الله غله زنانو تم رسول الله غله قرآن باندې با نارینه هم عمل کوي زنانه به ور باندې هم عمل کوي د رسول الله سلام په سنت باندې نارینه به هم عمل کوي زنانه به هم عمل کوي او دا خپل او زبردست تربیت دا باقینا په دغه مدرسو کې یادې او د غرنګي په دغه مدرسو کې موږ د قوم د بچو هر قسمه تربیت کو دا بچی چې تاسو وینئ دا چې مدرسې ته نو راغلي سرتور سر بګرځیدا هیڅ خبر نو نن چې مدرسې ته رااله دا غي تربیت شوی دی او غي پټکی په سر کړی دی دا غي تربیت شوی دی او دا غي سپینې جامې اغوستې دي هغه چې نکي چې مدرسو کې داخلي نه وي دا غي د هیڅ خبر نه وي دا غي تربیت شوی دی نن برقې په سرای نن لپټو صادر په سرای دا د عزت زندگی دا مونږ ته قران خوندل نه اللہ قرآن کی فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اے دا قوم بیانو تاسو کورن کی دن وسیگی د ضرورت نه بغیر تاسو د کور نه بار تموزی اللہ خپل نبی ته فرمائی یا ایو النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے دا اللہ نبی خپل بیانو توایا او خپل لونو توایا او د غرنګي د قوم بیانو بچو توایا چاغي کله د کور نه بار توزی برقلی په سر کی اغه چې کله کور نه بار توزی صادر او لپټا او لوی صادر د په سر کی دا د عزت زندگی دا مونږ ته قران خوند لینا او فرمایي زنانا د